د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو. بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پیکوړې پخېدې. لور مې اصرار وکړو چې ما له پیکوړې واخله. ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستی د وجې، خو هغه لوږې ونیولې. بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پیکوړې واخله. هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل، خو ما زړه کلک کړو. بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې در راخلم لورې. هغې به شا شاته کتل، ما به مخکې راغلم. د غریبۍ مېرمنه واخلم، د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټ. چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو، ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بېوسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چرته نه پرېږدو. په ډېرې ستړې نه مې هم د غېږې نه کوزوله چې چاته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي. په څو لحظې پسې فرمان صاحب په څو لحظې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو. ویلې بابا ماله ګوډی که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله، خو د خپل ضد نه غړېده. بیا په سلګو شوه راته شوه معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي. څه په چلول مې ته د سترګو چشمې لرې کړلې، چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چرته ونه ګوري. ما د دې ویرې د معذور لور چشمې ماتې کړي. بیا ما به سر کرا نږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه. هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم، ماله چشمې واخله بابا، ماله چشمې.